دلته خلق بالکل بې حواسه شوی دی. هغه د مور فکر کې دی چې زما د مور لاش په کوم ځای پروت وي، د زوی لاش په مې کوم ځای پروت وي. یا یې مور ورکه ده، یا یې خور ورکه ده، یا یې بچی ورک دی. هغه لګیا دی د لیونو په شانتې په جاړو بوټو کې ګرځي، خپل چې کم دی نو لاشونه ګوري. دا ده چې دلته خلک خدمت له کم راځي او د دې موقع لیدلو دپاره او ټیک ټاک جوړولو له ویډیوز جوړولو دپاره زیات راځي. دلته هغه د مور په تلاش کې دی، د کور دیوالې غورځېدلی دی، کپړې وړي دي، لوښي ولې وړي دي، کور یې بې پرده پروت دی. نو که په ځای د دغې د خوراک د تعاون په ځای باندې که دا تعاون د نغدو پیسو په شکل کې وکړلی شي او دې خلکو له پې کورونو ته پردې وکړلی شي. چې د قدرنګر او د بټۍ د درې خلق دی، اوس هم د هغې لاشونه چې کم دی نو د 40 اباو لاشونه د هغې اوس هم غایب دي. مور مړه د په لاس نیوکې ناست دی، هغه د چا نه مدد په دې وخت کې هغه په دې موډ کې نه دی. 2 نمبر هغه راوتې دي په روډونو باندې ناست دي. دا زموږ د علاقې هم بدنامي ده، زموږ د روایاتو هم بدنامي ده. دا د بونیر خلق ډیر درانه خلق دی. ګوکن کې هم تقریبا 37 چې کم دی نو تر اوسه پورې ډیډ باډیز دا برآمد شوي دي او دا نور پکې لا لګیا دي. هلته هېڅوک رسېدلي نه دي او هلته د روډونو سلسله هم نشته دی. مونږ پیزاري نشته دی، کپړې نشته دی. نو بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو اوریدونکو دا وخت ګدیزو کې موجود یو جوخیله کې څنګه تاسو ته پته په بونیر باندې بیا بلخصوص بشونه ګوکند او دغه شان قدرنګر سیلابي صورتحال چې دلته ډیر زیات سیوا راغلي، خلک ډیر زیات متاثر شوي دي. مفتي فضل غفور صاحب دغه شان مولانا محمد اکبر حقانی صاحب چې دي غره سره موجود دي، د عوامو په نوم باندې پیغام ورکړي. د کتې غاړې نه ډیر زیات خلک چې دغه بونیر ته روان دي. مفتي صاحب غم ډیر زیات زورور دی په بونیر باندې، د بهر ضلعو نه ډېر خلک د امداد دپاره را روان دي. هغه خلکو ته څه بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه خو وړاندی خبره دا ده چې دلته خلک خدمت له کم راځي او د دې موقع لیدلو دپاره او ټیک ټاک جوړولو له ویډیوز جوړولو دپاره زیات راځي. هغې ته مې درخواست دی چې ستاسو زموږ میلمانه یې، زموږ قدرمن یې، قدردان یې، خو ستاسو د وجې نه دلته روډونه بلاکي او خلقو ته تکلیف ته رش ته څوک چې کم دی نو امدادي کاروایي دا کولی نه شي. نو یو خو دغه خپل راتګ ستاسو راتګ چې کم دی نو په دې وخت کې د دې غمزده و خلقو دپاره د تکلیف او د زحمت چې کم دی نو باعث جوړیږي. نو که دا غیر ضروري راتګ ونه کوي نو دا ډېره زیاته به مناسبه وي. دویمه خبره دا ده امدادي رضاکار ډېر زیات را روان دي. موږ ورته هرکلی او په خیرالی ورته وایو او هغې ته مثبته رهنمایي نه میلاویږي. لاړ شي بره تر متاثره ځای پورې واپس بیا راځي، اسې راشي او اسې لاړ شي، اسې هغه خپل صلاحیت یې صرف شي، ضایع شي. نو درېیم اسیس چې کم دی نو هغه دا دی چې دلته غذایي مواد پاخه دا ډېر زیات را روان دي. خلک دیګونه رالیږي، ډوډۍ رالیږي، کچه مواد هم ډېر زیات را روان دي. ګوره چې کوم خلک هغه متاثره دی، د هغه مور مړه د په لاس نیوکې ناست دی، هغه د چا نه مدد په دې وخت کې هغه په دې موډ کې نه دی. یا یې مور ورکه ده، یا یې خور ورکه ده، یا یې بچی ورک دی. هغه لګیا دی د لیونو په شانتې په جاړو بوټو کې ګرځي، خپل چې کم دی نو لاشونه ګوري. نو په دې وخت کې هغې دې څیزونو ته سم نه دي. زما به تاسو ټولو په خدمت کې دا ګزارش وي، بجای د دې چې تاسو هغه سامانونه دلته راوړئ په لارو کوڅو کې درنه غیر مستحق خلق اخلي. کو تاسو په حقیقت کې د دې خلکو سره څه همدردي او څه خیرخواهي کول غواړئ نو نغدې پیسې راوړئ او د معتمدو کسانو په لاسو باندې هغوی ته ور ورسوئ. یا د هغې د سر سوری مکمل ورک دی، کو په کور کې یو کس پاتې دی، کو 2 کسان پاتې دي، کور نشته د سره. هغې له بلاکونو ضرورت دی، هغې له د سیمټو ضرورت دی، هغې له د خښتو ضرورت دی، هغې له د سیخ ضرورت دی چې هغې کم از کم د هغې سر پې پټ شي، د هغې تورسرې چې کومې باقي ژوندۍ پاتې دي چې د هغې د سر د پټولو یو سهاره چې کم دی نو دا موجوده شي. نو دا یو شارټ میسج زه تاسو ته در کومه، غذایي مواد د الله د رضا دپاره مه رالیږئ. زموږ ډېر خودداره خلق دی او دا خلق چې کم دی نو د دې نه سوالګري او بیکاریان ترې نه مه جوړوئ. کوم چې حقیقت کې متاثرین دي هغوی څه څیز اخلي نه او نه په دې موډ کې دي. او چې کوم دغه خلق قسم خلق ته 2 نمبر هغه راوتې دي په روډونو باندې ناست دي، دا زموږ د علاقې هم بدنامي ده، زموږ د روایاتو هم بدنامي ده. دا د بونیر خلق ډېر درانه خلق دی. دا یو درخواست درته کومه، نغدې پیسې راوړئ، د خپلو معتمدو خلقو په لاس باندې متاثرینو ته، مستحقینو ته ور ورسوئ. یا چې کم دی نو د بلاکونو په شکل کې او د خښتو په شکل کې او د سیمټو د کنسټرکشن چې کوم میټیریل دی د هغې په شکل کې راوړئ چې مونږ په هغې باندې هغه خلقو له د سر سوری برابر کړو. دا راته ووایه چې بشونۍ خو ډېرې زیاته هایلایټ شوې، دلته مشیندرۍ دا رسېدلي. قدرنګر ګوکن کې سهار نه زموږ سره رابطې کېږي، هلته ډېر زیات بوره صورتحال دی، نه خلکو ته خوراکي څیزونه تللی شي. په هغه والا باندې سوال غواړم. جی دا سیلاب خو زیات چونکې نقصان په بشونۍ کړی دی، د هغې وجې نه دا زیاته هایلایټ شوله. بل لږه په روډ باندې هم ده
کوم چې د قدرنګر او د بټۍ د درې خلق ته اوس هم د هغې لاشونه چې کم دی نو د 40 اباو لاشونه د هغې اوس هم غایب دي او خلق پسې لګیا دی. موږ د ملګري دا ټول لګیا دي، دا ډونډ لګی د هغې سره سره په ګوکن کې هم تقریبا 37 چې کم دی نو تر اوسه پورې ډیډ باډیز دا برآمد شوي دي او دا نور پکې لګیا دي. هلته هېڅوک رسېدلي نه دي او هلته د روډونو سلسله هم نشته دی. مونږ الحمدلله نن سحر خپل د خوراک څښاک هم هلته سامان ور ولېږلو چې په خرو او په اسونو باندې به هغه هغې کورونو ته لېږلی شي د 200 کورنو دپاره. او ګوکن نه علاوه بره په ګانشال کې په چغرزو کې هلته هم چې کم دی نو 6 کورونه دا مکمل وړي دي. هلته هم مونږ ملګري ور ولېږل نو د چغرزو طرف ته هم ملګري توجه ورکوي، ګوکن درې طرف ته هم ملګري توجه ورکوي او د قدرنګر بټۍ درې طرف ته هم چې کم دی نو ملګري توجه ورکوي. ځکه هغه خلق هغوی لا په میډیا نه دي راغلي نو څوک ترې خبر نه دي او رسایي ورته هم نشي کېدلی. هغې طرف ته هم د امدادي رضاکار خلق چې څومره دي او تنظیمونه چې څومره دي هغې ورته توجه ورکوي. مولوي صاحب تاسو هم ډېر زیات خلک چې دغه ګوري اوري هغه شتمن خلکو باندې هم باندې څه پیغام ورکول غواړئ؟ په دې علاقه کې ډېر لوی زیان شوی دی، د خلکو کورونه چې دي هغه دغه شوي دي، ډېر پیر بابا بازار کې ډېر زیات پیر بابا باندې نقصان شوی، خلکو باندې هم باندې څه پیغام؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ چونک کې د ټول بونیر د ټولو علماو د سرسورې مولانا مفتی فضل غفور صاحب دامت برکاتهم العالیه هغې تفصیلي خبرې وکړلې او د ټول بونیر د ټول متاثره علاقو نمایندګي وکړله ډېر په احسنه طریقه. صرف زما دا یو درخواست دی چې زه خپله د بعضې علاقو ته اوس ورغلمه، هلته خلق بالکل بې حواسه شوی دی. هغه د مور فکر کې دی چې زما د مور لاش په کوم ځای پروت وي، د زوی لاش په مې کوم ځای پروت وي. نو خلق خو ډېر په کثیر تعداد سره تعاون کوي، خو اکثر د خوراک تعاون دی. هلته هغه د مور په تلاش کې دی، د کور دیوال یې غورځېدلی دی، کپړې وړي دي، لوښي ولې وړي دي، کور یې بې پرده پروت دی. نو که په ځای د دغې د خوراک د تعاون په ځای باندې که دا تعاون د نغدو پیسو په شکل کې وکړلی شي او د خلکو له پې کورونو ته پردې وکړلی شي، پیزارې نشته دی، کپړې نشته دی، نو که دا تعاون د نغدو پیسو په شکل کې وشي نو دا به ډېره بهتري. الحمدلله دا د علما زمونږ د ټولو مشر مفتی فضل غفور صاحب دامت برکاتهم العالیه د هغې په لاس په ستاسو یوه روپۍ انشاءالله مستحقینو ته رسي. باقاعده بعضې علاقو ته اکسویټرې ولېږلي چې د کمې علاقې ضرورت دی نو دا اکسویټر هم په پیسو باندې ځي. نو زما ټول امت مسلمه ته او چې د کم بار اضلاع دي یا زمونږ د ضلعې دي کم تعاون کوي نو هغه د نغدو پیسو په شکل کې ستاسو چې په چا اعتمادي او په چا مړو اوبس کې د هغې په خلقو په لاس یې وکئ، خدا چې د نغدو پیسو په شکل کې دا به ډېره بهتري. او انشاءالله زمونږ د ټولو مشر مفتی صاحب دی چې د دې په لاس وشي، مونږ ټول د دې د لاس لاندې یو انشاءالله. نو چې د دې په لاس وشي نو دا به حقدار ته حق ورسوي انشاءالله. چې دا سانحه خو ختمیږي نه، خو دومره ده چې په خلقو به لږ ارام او راته راشي. وآخر دعوانا الحمدلله. مولوي صاحب ستاسو دلته کوم ذموار تني پروګرام څوک ګوري امداد کول غواړي کو دا نمبر شریک کړئ؟ زمونږ دلته د شیرګل حاجي صاحب دی د کور مخې ته بلال میډیکل سنټر سره خواته مرکزي کیمپ ته حاجي محمد طاهر صاحب هغه پکې زمونږ ذمہ دار ناست دی، انور حسین حاجي صاحب هغه زمونږ ذمہ دار دی او د هغوی به خپل نمبر تاسو ته په خپله باندې ووایي. د هغې ایزي پیسه اکاونټ نمبر 0346 94 17 573 په دې باندې ایزي پیسه اکاونټ دی.